ننګرهار چې په همیشه بهار مشهور او د هیواد د نورو ولایتونو پرتله موسم ښه او د چکر لپاره ښکلې او شنې منظرې لري. دې ولایت ته د دریم پاره مشهورو مالټو او بېلابېلو خوندورو خوړو د بلهر وخته د سیلانیانو راتګ زیات کړی. علي الرحمن او انعام الله چې ننګرهار ته د تفریح په موخه راغلي وای د ننګرهار خلک میلمه خوښونکي دي او راغلي چې د دې ولایت له ذایقه لرونکو خوړو او ښکلو منظرو خوند واخلي. د ننګرهار مالټې مو خوړې ډېرې مزېدارې مالټې وې. دلته به د خیره انجوی کوو. بېزو کامل شریخ خلک دغه کوي مشهور یا د هغې له راغلی یم. خواږه خو وګرځېدو ته راغلو ماین مو خوړل میوونه مو خوړل نارنج مالټو له دوشانو او دلته راغلي وو چای مو چښي. دوی دغه راز وایي د ننګرهار اوسنی موسم د تفریح لپاره مناسب موسم دی او له نورو هیوادوالو غواړي چې دې ولایت ته سفر وکړي او له ښکلو سرسبزو منظرو او ذایقه لرونکو خوړو څخه خوند واخلي. دلته کې امنیت چې دی دا ډېر ښکلی دی. نور خلکو نه هم دا غوښتنه ده چې ټول خلک دې تکړه شي او رادي شي دلته دې انجوی وکړي. نو که څوک غواړي چې د ژوند نه خوند واخلي نو بس ننګرهار ته همیشه دپاره خپل هغه د چکر دپاره ننګرهار انتخاب کړي. ادم خان چې جلال آباد ښار کې کباب پلورونکی دی وایي د نورو موسمونو پرتله په ژمي کې د نورو ولایتونو څخه ګڼ شمېر سیلانیان ننګرهار ته د چکر او خوړو په موخه راځي. موږ د ډېر د لرې لرې ځایونو نه لکه مزار شریف نه کندهار نه هرات نه خارج نه خلک راځي چې زه ادم خان خوا د کباب خورو. نو شکر دی بس ځوانان دي زموږ افتخار دی بس یو راځي به جلال آباد ته سره دلته یو چپلي کباب خوري دی. د یادونې وړ ده چې د نورو موسمونو پرتله د ژمي په راتګ سره د ننګرهار آب و هوا او ښکلو سرسبزو منظرو او تفریح ځایونو ته په کتو سره دې ولایت ته د سیلانیانو راتګ تر بلهر وخته زیات وي.